بسم الله الرحمن الرحیم. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګرانو ورونو خویندو، تر هر څه دمخه تاسو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. ګرانو لیدونکو، نن موږ تاسو په یو ډېره مهمه تاریخي ورځ کې کار لرو چې شلم د روژې ده. کله چې موږ د شلم د روژې تاریخ لولو، نو په اسلامي تاریخ کې دا جوتیږي چې دا ورځ په اسلامي تاریخ کې یوه ډېره مهمه ورځ وه. په همدې ورځ یوه لویه مهمه تاریخي پیښه رامنځته شوې وه چې هغه د مکې فتحه ده. همداراز موږ تاسو په دې باندې هم پوهیږو چې د روژې لومړنۍ لسیزه پای ته ورسېدله چې هغه د رحمت لسیزه وه. دویمه لسیزه هم چې د مغفرت لسیزه وه، دا هم تقریبا پای ته په رسېدو باندې ده. او له دې وروسته درېیمه لسیزه چې هغه عتق من النار لسیزه ده، دا پیلېږي. نو هیله ده چې هم د خپل ځان، هم د خپلې کورنۍ او هم د ټول اسلامي امت لپاره د جهنم د سوځونکي اور څخه د پناه لپاره دعاګانې وکړو. البته د یادولو وړ ده چې نن په دې خپرونه کې له موږ سره دوه قدرمن ډاکټر صاحبان، دوی زموږ مېلمانه دي چې زموږ لومړنی ډاکټر صاحب، زموږ لومړنی مېلمه ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي دی. په سر کې هم جناب ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایو. جناب ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خیر سي کور آمدن چې موږ ته فرصت راکړله او میلمه م کړلو. مننه، خوندي اوسئ. البته زموږ دویم قدرمن مېلمه هغه هم ډاکټر صاحب خالد رشید دی چې هغه هم به څو شېبې وروسته زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړي. جناب ډاکټر صاحب، روژه هغه مبارکه میاشت ده چې دا د یو تربیتګاه حیثیت لري، د یو لویې مدرسې حیثیت لري. هر فرد د ټولنې په دې میاشت کې د ځان لپاره یو تقسیمات لري، ځینې مصروفتونه لري. که په سر کې له تاسو نه واورو چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ستاسې مصروفتونه څه دي، مهرباني وکړئ. تشکر ملک زی صاحب، تاسو ډیره ښه وویله چې روژه دا د یو عملي کورس ده چې موږ ته زموږ د راتلونکي 11 میاشتو لپاره زموږ د معنوي تربیې لپاره د ډیر زیات ارزښت نه برخورداره دی. چې دې کې سړی باید هغه د ځان په رابطه باندې سړی مطالعه وکړي، خپل د تیر کال د ګناهونو مغفرت وغواړي د الله نه، او خپل راتلونکي کال په یو نوی پلان سره پیل کړي چې هغه د الله مخلوق ته د هغې نفع او خیر رسول وي. زه د یو ډاکټر په صفت باندې مصروفیتونه مو ډیر زیات دي. زما د په یو حساب باندې د روژې او د بوزې مصروفیتونه که زه سره مقایسه کړم او د خپل د ژوند حالت، د کاري حالت که چېرته زه مقایسه کړم، نو داسې کوم خاص تغییر زه پکې نه وینم. خو په روژه کې زما هود او زما تصمیم معمولا دی چې زه په ځان یو نوع کنټرول ولرم چې هغه د روژې د لوږې او د تندې احساس چې ده هغه زما د تداوي په کیفیت باندې بد اثر ونه غورځوي، یا خدای نخواسته زما په رویه کې زما د ناروغانو سره کوم تغییر را نه شي. ځکه زموږ مسلک داسې ده چې د خلکو پورې مربوط مسلک ده، د خدماتو عرضه کول دی او خلک چې دې خدمات ته ضرورت لري. نو د ټولنې د نورو بخشونو په شانتې موږ نشو کولی چې خپل هغه د خدماتو وخت چې ده هغې ته تغییر ورکو یا هغه لنډ کو، ځکه دا یو ضروري بخش ده. نو په دې حساب باندې زما په کاري تقسیمات کې معمولا په روژه کې داسې کوم تغییر نه ده راغلی، خو لکه کوشش زما بیا دی چې زه اضافه خپل هغه د نورو وختونو نه زه څه کم کړم او خپل د معنوي جوړښت لپاره مصرف کړم. بله، ډیره زیاته مننه کور مودان. جناب ډاکټر صاحب، تاسې د هیواد یوه مشهوره څیره یاستئ چې د طب په عرصه کې مو تر دې مهاله ډیر خدمتونه ترسره کړي. البته زه ګرانو لیدونکو ته وایم چې جناب ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي د اعصابو د جراحي ناروغیو
متخصص دی. جناب ډاکټر صاحب که تاسې خپل علمي سفر په اړه موږ ته ووایي، طبعا تاسو تر دې مهاله چې رسېدلي یاستئ نو یو اوږد علمي سفر مو طی کړی دی. که تاسې د خپلو زده کړو او تحصیلاتو په اړه موږ ته ووایاست. زما د مکتب ابتداییه دور د کابل نه شروع شوې ده، بیا متوسطه بخش مې په پاکستان کې ترسره کړی د هجرت په دیار کې. اخرنۍ برخه چې د لیسې برخه و هغه مې د ننګرهار نه تکمیل کړې ده. د هغې نه وروسته مې خپل طب فاکولته د ننګرهار ښار کې د جلال آباد په ښار کې تکمیل کړی. د ننګرهار طب فاکولتې نه فارغ یم تقریبا په 1983 کال کې د ننګرهار طب فاکولتې نه فارغ شوم. د هغې نه وروسته تقریبا څو کاله د کار نه وروسته د خپل وطنوالو ته د خدمت نه وروسته بیا یو بل فرصت راته مساعد شو چې هغې لپاره زه بیا لاړم لاهور ته، د پاکستان لاهور ښار ته، یونیورسټي آف هیلث ساینسز چې یو ډېر مشهور دولتي یونیورسټي ده د پنجاب په سطحه باندې. هلته مې بیا خپل تخصصي دوره د عصبي جراحي ناروغیو په بخش کې تکمیل کړل، یو 15 کلن دوره و. بیا د هغې نه وروسته تقریبا 2013 کال نه وروسته دلته خپل د وطنوالو په خدمت کې یم او هم خدمت کوم هم زده کړه کوم. د زده کړې بیا مختلف مواقع راته په لاس راغلي دي، لنډمهال فرصتونه د دنیا په مختلفو ځایونو کې چې د هغې د جملې څخه مثلا ترکیه یادولی شو چې تقریبا د نن نه 3 کاله وړاندې مې یو 3 میاشتنۍ فیلوشپ دوره هم هلته تکمیل کړل. نور ژوند نو تر ګوره پورې همدغې زده کړه د روان به بله. ډېرې زیاته مننه کور مودان. جناب ډاکټر صاحب، تېر کال موږ د دې شاهد یو چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورونا په نامه باندې یو اپیډمیک یا یو ساري مرضي یا ناروغتیا رامنځته شوې وه. دا واقعا ډېرې سختې شپې ورځې وې. تاسې د دې ورځو سره څنګه مبارزه وکړله او کوم خدمتونه تاسو وکولی شو چې خپلو هیوادوالو ته یې ترسره کړئ؟ زه د پروس کال چې تقریبا په افغانستان کې په دغه شپو ورځو کې کورونا ورو ورو هغه خپل هغه وحشت چې د په ټولنه کې خپروله او خپل اعظمي هغه اوج ته رسېدلي وو، زه متاسفانه شخصا د یو شخص په صفت باندې زه د ملک نه بیرون پاتې وم د پروازونو او د ټولو شیانو د بندش له وجې نه. ومې نه شو کړی چې مستقیما د خپل د هیوادوالو په خدمت کې واوسېږم. خو لله الحمد د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې د یو عضو په صفت باندې او په هغه وخت کې د رهبري هیئت د یو عضو په صفت باندې موږ وشو کولی چې خپل هیوادوالو ته ورسیږو، هغوی ته خدمات عرضه کړو. نو هغوی سره معمولا په آنلاین مجالسو کې به ورسره همیشه شریک وم. نور په آنلاین طور باندې مې خپل ډېرو وطنوالو ته رسیدګي وشو کړی. په عامه پوهاوی کې ډېر زیات فعال وم. خلکو ته په مورال ورکولو کې ډېر زیات الحمدلله فعال وم چې دا هم ډېر زیات یو مهمه برخه و. حضوري طور باندې مې متاسفانه چې حضور مې نه درلوده. بله، ډېره زیاته مننه. جناب ډاکټر صاحب، طبعا اوس د روژې مبارکه میاشت او روژه هم تقریبا د یو میلمه په صفت باندې څو محدودې ورځې لري چې له موږ سره به وي. په دې اوس د روژه ماتي وخت هم نږدې دی. په اکثره کورنیو کې کله چې روژه ماتې تېروي نو ځینې هغه طبي او صحي کوم توصیې چې هغه په پام کې نه نیسي. ستاسو له نظره زموږ خویندې زموږ کورنیو کې ورونه او خویندې کوم هغه مهم طبي توصیې باید په نظر کې ونیسي تر څو د روژې په میاشت کې دوی ښه صحت ولري؟ اکثره ځینې زه چې اورم یا ګورو ځینې د سردردۍ څخه احساس کوي. نو کوم هغه مهمې طبي توصیې دي چې دوی باید په نظر کې ونیسي؟ اول خو الحمدلله د الله فضل دی چې روژه صرف د روغ او صحتمند اشخاصو لپاره دی. مریض اشخاص هغه ترې مستثنا ګرځول شوې ده. نو یعنی هر انسان چې هغه په صحت روغ وي هغه کولی شي چې دغه موده د تندې او لوږې هغه برداشت کړي. خو ځینې طبي توصیې چې زه خپل هم لکه د تغذي د بخش د ډاکټر صاحبان نه اورم یا یو اندازې پورې خپله کله کله مطالعه کوم، نو هغه ډېر مؤثر تمامیږي.
یعنی کوشش دا وشي چې خصوصا د روژه ماتي نه به شروع وکړو. د روژه ماتي په وخت کې یو ځلي مثلا موږ خپل د معدې د زیات ډکولو کوشش ونه کړو، په متوازن طور باندې خوراک وکړو، هم مایات او هم همدارنګه نور چې په دسترخوان باندې کومه خواړه چې تیار شوي وي. شروع دا وشي مثلا د خوږو خوراکونه شروع وشي، ځکه د خواږه خوراکونه چې دي دا زر تر زره په بدن کې هضمیږي او جذبیږي. یعنی په بدن زموږ او تاسو ضرورت د بدن چې ده هغه د سون مواد چې ده هغه ګلوکوز دی. ګلوکوز معمولا په همدې خوږو شیانو کې وي، هغه که د خرما په بڼې سره وي یا د یو خوږ شربت په شکل سره وي یا د یو بل د میوې په شکل سره، هر شی چې د هماغه د دسترخوان کې موجود وي نو د هغې نه شروع وشي. نور زیاتر هغه خواړه چې ډیر زیات سره کړی شوي وي، مساله باب پکې ډیر زیات وي، که ترشي باب مثلا، د هغې نه که ډډه وشي تر امکان حده پورې او زیات ونه خوړل شي، پکې اضافه روي ونه شي، نو دې سره بیا انسان لږ ذره داسې د دروندوالي احساس نه کوي، راحت وي ورسره، ځکه بیا اوږده شپه پراته وي مخې ته، تراویح مخې ته پروت وي، همدارنګه که فرصت ولري انسان او که وسه توان وي نو د شپې د الله ته د ودرېدو او د زارۍ فرصتونه موجود وي، د هغې نه د استفادې په خاطر باندې ښه ده چې لږ ذره سړی ځان لږ سپک وساتي. او نور بیا د همدغه د تراویح په جریان کې د هغې نه وروسته په جریان کې سړی بیا کولی شي چې لږ لږ هغه وکړي، د ځینې خوراکي موادو نه چې کورو کې معمولا تیار شوي وي هغې نه استفاده وکړي، تر څو چې همداسې موږ رسېږو پیشلمۍ ته. په پیشلمۍ کې مختلف خلک کیدای شي مختلف عادتونه ولري. زه شخصا ډېر داسې محدود هغه کوم پیشلمۍ کوم، کله کله فقط په یو ګیلاس اوبه باندې زه اکتفا کوم. زما همداسې یو نه عادت پخوا نه همداسې جوړ شوی ده. زه یعنې معمولا په خپل نورمال ژوند کې 2 وخته ډوډۍ خورم د ورځې، 3 وخته زموږ او تاسو عام طور باندې چې رواج ده نو زه 3 وخته ډوډۍ نه خورم. نو د شپې پیشلمۍ کې کوشش دا وشي چې نسبتا پروتیندار خوړو نه استفاده وشي، چون د هغې جذب ډیر وخت په بر کې نیسي، نو د اوږدو ورځو په جریان کې موږ سره یو څه ذخیروي غذایي مواد موجود وي او بدن د هغې نه ورو ورو طور باندې استفاده کوي. او بله دا چې یعنی کوشش هم باید دا وشي چې زمونږ هغه فزیکي فعالیتونه یو اندازه د نورمال ورځ نه کم کړی شي، خصوصا هغه فعالیتونه چې په هغه کې زمونږ د وجود اوبه پکې زیات ضایع کیږي. نو که هغې نه هم ډډه وشي بیا انسان د روژې هغه لوږه او تنده چې ده هغه به ډېر کم احساسوي حتما. بله، ډېره زیاته مننه. جناب ډاکټر صاحب محترم، کله کله ځینې خلک کله چې د روژې میاشت راشي نو دې سره د سردردۍ احساس کوي. د سردردۍ عمده لاملونه کوم کیدلی شي؟ په روژه کې د سردردۍ عمده لامل چې ده هغه لوږه ده، چون د لوږې په حالت کې د بدن د ګلوکوز مقدار ټیټیږي او ټول بدن خصوصا بیا دماغ چې ده هغه د ګلوکوز د کمښت په مقابل کې ډیر زیات حساس دی. نو چې کله ورته ګلوکوز نه رسیږي په بدن احساس د ناراحتي، ضعفیت او یو نوع د سردردي احساس کوي. لکه عمده عامل همدا کیدی شي، نور عوامل د سردردي خو ډیر زیات دي. د کمخوابي یا لږ خوب کول دا هم د دې لامل کیدلی شي چې هغې سردردي احساس رامنځته شي؟ خوب چون روژه کې یو اندازې پورې د انسان خوب چې ده هغه هم لږ غیر منظم کیږي، دا هم یو علت کیدی شي. خوب معمولا عادت دی. هغه خلک چې هغوی زیات خوب سره عادت لري نو چې کله عادت د هغوی زیات خرابېږي په روژه کې نو طبعا هغوی د سردردي سره مخ کیږي. خو چې مثلا هغه خلک چې هغوی معمولا 6 ساعته خوب کوي او دوی بیا کولی شي چې په دې روژه کې خپل 6 ساعته خوب پوره کړي، داسې یو مشکل سره نه مخ کیږي. بله، ډېره زیاته مننه د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو. تاسې هم د اوس مهال د سفرې رمضان د خپرونې لیدونکي هستئ. دا خپرونه به تر 7 بجو پورې امتداد ولري. اوس هم ورځو یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم زموږ خپرونه ادامه لري. له موږ سره پاتې شئ.
د هلال تلویزیون او په ځانګړې توګه سره د سفرې رمضان د خپرونې قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. موږ د خپرونې په لومړۍ برخه کې وویل چې نن د سفرې رمضان په دې خپرونه کې به له موږ سره دوه قدرمن میلمانه او ډاکټر صاحبان به شتون لري او دوی به تشریف راوړي. زموږ دویم میلمه هم ډاکټر صاحب سید خالد راشد د زړه د ناروغیو متخصص هم سټوډیو ته تشریف راوړی. نو جناب ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست. جناب ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، ژوندي اوسئ. مخکې چې د جناب ډاکټر صاحب خالد راشد صاحب څخه پوښتنه وکړو، جناب ډاکټر صاحب بیرته که راشو تاسو ته، تاسو د اعصابو د ناروغیو د متخصص په توګه که په دې اړه باندې د خپل تخصص په اړه باندې موږ ته ځینې خاطرې او همدارنګه دا چې څومره عملیات هم ترسره کړي دي او همدارنګه یو بله مشهوره ناروغي چې د تومور ناروغي ده، که په دې اړه باندې موږ ته ووایاست. د اعصابو د ناروغیو د جراح په صفت باندې زه فقط همدومره ووایم د جراحي بخش په مجموع کې په طبابت کې نسبتا داسې ثقیل مسلک ده. بیا د دې په ثقل کې ځینې بخشونه د جراحي چې دي هغه نسبتا خفیف دی او ځینې چې دي بیا لکه کاري هغې زیات ده، حجم زیات ده. نو جراحي عصب هم د همدغو له جملې څخه دی. ډاکټر صاحب خالد هم تشریف لري، دوی موږ ټول نه دوی ټاپ دي په کاري هغې عملیاتونه یې ډېر اوږده وي او د عملیات په جریان کې هغه ټینشن یا سټرس د سرجن چې ده هغه معمولا په دې مسلکونو کې ډېر زیات دي. هم څرنګه چې مریض لپاره هم دومره مشکل دي، د مریض د پایوازانو لپاره مشکل دي، نو موږ لپاره هم د یو جراح په صفت باندې تر څو چې عملیات تکمیلیږي او بیا مریض د عملیات خانې نه د انستیزي نه بیرته بیداره کېږي او خپل کور ته ځي او په کور کې مې یو څه موده وخت تېروي، نو تر هغې پورې موږ د لکه ډېر زیات سټرس کې استو همیشه. نو طبابت په مجموع کې سخت مسلک دی. بیا جراحي بخش بیا لږ نور هم پسې سخت دی. بیا په جراحي کې داسې ځینې مسلکونه چې دي هغه بیا ډېر جنجالي او سټرس یې ډېر زیات دی. د تومور په رابطه باندې تاسو پوښتنه وکړله. تومورونه په مجموع کې د بدن په هر قسمت کې پیدا کېدی شي. بیا په مغزو کې هم واقعیت زیات ده او د جراحي عصب یو عمده بخش همدغه تومورونه تشکیلوي د مغزو. بیا په صورت کل سره که دا زه تاسو ته تقسیم بندي وکړم، دا په دوه ګروپونو تقسیمیږي چې هغه یو ګروپ سلیم تومورونه وي او یو خبیث تومورونه وي. سلیم په دې معنا باندې چې د هغه که عملیات شي یا د عملیات ښه لارې چارې لري، د تداوي ښه لارې چارې لري، اداره کېدی شي او مریض تر اوږد وخته پورې خپل ژوند ته ادامه ورکوی شي. او خبیث تومورونه چې دي هغه بیا خپل درجو پورې مربوط دي. که لوړه درجه وي نو د مریض هغه حیاتي توقع ډېره لنډه وي او که ټیټه درجه وي بیا هم اوسطا مریض څو کاله عمر کوی شي. نو د ټولو لپاره که هغه خبیث یا او که سلیم وي نو جراحي چې ده یو عمده بخش د هغو د تداوي ده. بله، ډېره زیاته مننه. جناب ډاکټر صاحب تاسو مخکې مو ویلي چې تقریبا 8 کاله کېږي تاسو هیواد ته تشریف راوړی او د خپلو هیوادوالو په خدمت کې هستئ. په دې دومره موده کې که تاسو موږ ته ووایئ چې څومره عملیات ترسره شوي دي، د خپلو عملیاتو د شمېرې په اړه که موږ ته ووایئ. یعنې زه اوسطا میاشت کې به ووایم تقریبا 60 د کال په حساب باندې. نو ما چې داسې دقیقا ارقام راسره نشته، خو کېدای شي د 1500 او د 2000 په منځ کې عملیاتونه هم ترسره کړي وي په دې دومره مدت زمان کې. په دې کې الحمدلله اکثریت چې دي موفقانه ترسره شوي دي او یو څه طبعا انساني لاس ده، یو څه ناکام عملیاتونه. بله، ډېره زیاته مننه. رابه شو جناب ډاکټر صاحب سید خالد راشد صاحب ته. جناب ډاکټر صاحب تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی، کور مو ودان. دا چې د روژه ماتي وخت هم کم دی، د وخت نه په استفادې سره که تاسې موږ ته د خپلو دعوتي مصروفیتونو او همداراز د طب په څانګه کې تاسو چې کوم مصروفیتونه لرئ د خپلو مصروفیتونو په اړه که موږ ته په لنډه توګه سره ووایاست. ډېره زیاته مننه کوم د هلال تلویزیون او ستاسې د ټیم نه چې موږ هم وخت هم راکړو میلمانه هم کړو دغې برنامې ته. زه خو خپله لکه څنګه چې تاسو ویل د زړه جراح یم او د زړه په جراحي کې زه تخصص لرم. نو زما مصروفیات طبعا هغه په دغه بخش کې مې د دې سره څنګ د الحیات روغتون ریاست هم ماته را په غاړه دی او د یو
انګلیسي کې ورته سوپر سپیشلیټي یا مافوق تخصص یو روغتون چې هلته ټول تخصصي عملیاتونه او تخصصي تداویانې سرته رسیږي د داسې یو روغتون چلول هم هغه یو ډېر مغلق منیجمنټ او اداره غواړي نو په هغې کې هم زموږ مصروفیات دي د دې څنګ کې د افغانستان اسلامي طبي ټولنې یا ایما ډېر لږ وخت کېږي چې زه د هغه ریاست دوره زما پوره شوله او اوس سبحان الله شاکر صاحب زموږ نوی رئیس د ټولنې ټاکل شوی دی نو په هغې کې مصروفیاتو نو دعوتي او تربیتي او د تعهد او دغه پر بنیاد چې کوم مصروفیاتو په ټولنه کې زما خپل مسلک د هغه د ایما د چتر لاندې ما سرته رسول او اوس هم رسوم د ایما د یو غړي په حیث باندې او د وظیفوي مصروفیات مې چې د الحیات روغتون کې د رئیس په حیث باندې د شفاخانې ټوله اداره د هغوی مسلکي او غیر مسلکي اداري بخش او همدغه شان تخنیکي بخش د سرطبابت او د هغوی سره همکاري او خپل مسلکي کار هم چې د مریضانو لیدل دي او د هغه مریضانو چې هغوی د زړه جراحي عملیات ته اړتیا لري او یا هغوی موږ ته راجع کېږي د زړه د داخلي د متخصص طرف نه د هغوی لیدل او د هغوی ته دوايي ورکول او د هغوی ته صحیح مشوره کول دا زما بل مصروفیات وي. بلې ډېره زیاته مننه. مخکې موږ د ډاکټر صاحب مجدي صاحب نه هم یو پوښتنه وکړله نو خوښه ګڼم چې هماغه پوښتنه له تاسو نه هم وکړم. تېر کال موږ په دې شاهدانو چې په افغانستان کې همداراز د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کرونا په نام باندې یوه سخته خطرناکه او سړي بیماري رامنځته شوې وه. جناب ډاکټر صاحب که تاسو موږ ته ووایئ چې دغه بیمارۍ کې تاسو کوم خدمتونه ترسره کړل ستاسو ټیم چې تاسو د ایما یا د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې په نامه د هغې یادونه وکړله د وخت نه په استفادې سره که تاسې دغه خدمتونو په اړه موږ ته ووایاست. ډېره ښه پوښتنه مو کړله. واقعیت دا دی چې که موږ ووایو په دې تېر قرن کې دا یو ډېره لویه پیښه وه د کرونا او دا اوس هم درېیمه څپۍ روانه ده. موږ ګورو چې په هندوستان کې لکه ډېر زیاتې مړینې او دغه روانې ناروغۍ او خلک پې اخته کېږي او زموږ په هیواد کې هم دغه درېیمه څپه شروع شوې ده. د کرونا ناروغي چې شروع شوله نو زه د ایما د رئیس په حیث باندې ما دا خپل مسؤلیت ګڼه. ایما د رضاکارو ډاکټرانو یو لوی شبکه ده د رضاکارو ډاکټرانو صحي کارکوونکو ټکنیشنانو فارماسیسټانو نرسانو او ټولو صحي کارکوونکو طبي محصلینو نو ما دا خپل مسؤلیت ګڼه د ټولنې د رئیس په حیث باندې. رهبري هیئت راوغوښتل شو. الحمدلله رهبري هیئت فورا هغوی دا عاجله پرېکړه وکړله چې موږ باید د خپل ولس په څنګ کې په دې وخت کې ودرېږو. یو ویره خپره وه او موږ یو ائتلاف جوړ کړو اتحاد جوړ شو د نیشنل الاینس ټو فایټ کووډ-19 یا د کرونا په خلاف د مبارزین ملي اتحاد چې په هغې کې موږ سره ډېر د نهاد جوانان مسلمان په نوم د ځوانانو یو شبکه او هغه موږ سره شریکه وه. احساس خیریه بنسټ موږ سره شریک و په دې کې د مجمع علمي علما افغانستان دوی سره شریک و. جمع اصلاح افغانستان موږ سره په دې چتر کې شریکه وه او په دې شکل باندې دا پروګرام موږ الحمدلله په ډېر ښه شکل باندې پر مخ بوته. د عامه اګاهۍ نه شروع چې خلک په دې رابطه باندې پوه کړو ویره کمه کړو. د لارښوونو په کچه باندې د کتابونو چاپ چې موږ لومړي ځل دپاره داسې شیان چې یعنې وزارت لا نه و کړي موږ هغه چاپ کړله د دغه رواني مرستو لارښود په نوم باندې خلکو ته حقایق بیان کړله. مساجد ته زموږ ډاکټران لاړل خطبې ورکړلې او د عامه اګاهۍ نه وروسته بیا د نجم او د نهاد جوانان مسلمان ځوانان هغوی تشویق کړی شو. هغوی الحمدلله ډېره لویه قرباني ورکړله. مختلف ځایونه د واپاشي شولو خلکو سره مرستې وشولې. احساس خیریه بنسټ کور کور ته هغه خلک چې قرنطین متاثره کړي وو هغوی کورونو ته په زرهاو تر 100 زرو پورې کورنیو پورې هغوی مرستې ورسولې او بالاخره یو دوره راورسېدله چې یوازینی روغتون چې د افغان جاپان په نوم باندې و او په هغې کې متاسفانه ډاکټران او صحي کارکوونکي ویرېدل تښتېدل نه پاتې کېدل. ته 180 کسان تعیین شولو په 180 کې صرف 15 کسان پاتې شو په شفاخانه کې او نور وتښتېدل. وزارت زموږ نه غوښتنه وکړله او د وزارت په غوښتنه باندې د ایما ټیم رضاکار ټیم متخصصین هغه دې له اماده شو چې ورشي او په افغان جاپان روغتون کې په داوطلبانه او رضاکارانه شکل باندې خدمات وړاندې کړي. زه فکر کوم چې او د الله شکر ادا کوم چې الحمدلله ما شخصا د فرد په حیث او ټوله ټولنه زموږ د ټولنې په حیث موږ خپل مسلکي مسؤلیت هغه د الله او د خپل ولس په وړاندې ادا کړ. البته په سختو ورځو کې په هغه سختو شیبو کې یعنې په اول ځل چې موږ ورغللو باور وکړه هغه شپه زما اوس هم یاده ده د پوهنې د روغتیا د اوسنی سرپرست وزیر صاحب ډاکټر صاحب وحید مجرو چې ډېر با احساسه شخص دی یعنې دا موږ سره وو دا د هغه وخت د ارزۍ خدمات مهم وو. زه دا وم او زموږ ټیم موږ یو ځای لاړلو. کله چې موږ هلته وضعیت ولیده دا هم نوی معین شوی و او کله چې دا وضعیت موږ ولیدو یعنې د ده په سترګو کې مخکې و زموږ په سترګو کې مخکې وي یعنې مریضانو
څوک دروازې ته داخلېدل نه اصلا د شیشې نه به یې مریض ته اشارې کولې داسې وکړه هغسې وکړه نو ډېر لوی لوی خلک په هغه وخت کې یو دوه کسان آی سی یو کې پراته وو چې نومونه یې نه غواړم چې واخلم دلته خو هغوی ځان ته تیاری چارټر کولی شو تللی شو خو دا چې هر څه پې بند وو نو هغوی دلته پراته وو خو څوک نه ورنږدې کېدل زمونږ ټیم چې هلته ورسېد او الحمدلله خدمات یې وړاندې کړل ټول هیواد کې طبي کارکوونکو ته یو روحیه ورکړل شوله او په دې شکل باندې د کرونا مراکز چې دي په ټول هیواد کې آباد شو د هغې نه وروسته او بیا رمضان و پروسه کال همدغه شپې ورځې وي او زمونږ د ایما رضاکار ځوانان د فاریاب نه نیولې تر ننګرهار او تر قندهاره پورې د کرونا مراکزو ته لاړل او هلته یې د هغوی ډاکټرانو ته او صحي کارکوونکو ته او ټولو کارکوونکو ته تر صفاکارانو پورې هغوی ته د روژه ماتي پروګرامونه برابر کړل اختر کې موږ خپله لاړو زه خپله لاړلم مختلفو د مبارکۍ پروګرامونه موږ هغوی ته ونیول هغوی هم تشویقول تر څو چې د خپل ولس په څنګ کې پاتې شي بله ډیره زیاته مننه ستاسو له ښکلو معلوماتو د هغه خدمتونه چې تاسو سره کړي جناب مجاهدي صاحب محترم تاسې په افغانستان کې صحي حالت او صحي وضعیت څنګه ارزیابي کوئ د دې د بهبود لپاره ستاسو پیشنهاد څه دی د دې تر څو په افغانستان کې د خلکو د صحي وضعیت د بهبود په لوري باندې لاړ شي ملکزی صاحب دا یو ډیر لوی او غټ پوښتنه ده او دا اوږده بحثونو ورکشاپونو سمپوزیمونو ته ضرورت لري چې همدا اوس په دې رابطه باندې ډېر کار شوی دی او روان دی خو مونږ په مجموع کې طبي اسلامي افغانستان یا د افغانستان اسلامي طبي ټولنه په دې مورد باندې خپل طرحې او خپل پیشنهادات لري په صورت کل سره کله چې موږ صحت تعریفوو چې ټولنه څنګه صحتمنده شي نو د صحت هغه تعریف داسې ده چې یا د روغتیا تعریف داسې ده چې یوازې د مرض نه شتون ته روغتیا نه ویل کیږي یعنی په معنوي او روحي او رواني او جسمي طور باندې د یو شخص روغتیا ته به موږ وایو چې دا روغ دی او جوړ دی نو دا صحت هم چې ده د صحت بهبود چې ده دا ثبودي ده که زه وایم چې یوازې د شفاخانو په حواله سره روغتیا چې ده هغه نه تقویه کیږي صحتمنده ټولنه نشي رامنځته کېدی نو ټول هغه بودونه ټول سکتورونه چې هغوی په صحت د صحت پورې مربوط سکتورونه دي په مستقیما او هغه نور سکتورونه چې په غیر مستقیم طور باندې د هغوی اغیزه ده او تاثیر د صحت باندې په هغوی کې باید بهبود راشي نو هله بیا به زموږ ټولنه چې ده یو صحتمند ټولنه وي که زه یو ناروغ ته ښه دوا ښه تشخیص ښه معاینات ورته توصیه کوم خو چې د هغې خواړه ښه نه په بازار کې چې ګرځي هغه د محیط آب و هوا ښه نه په صورت کلی سره د ملک سیاسي او امنیتي شرایط ښه نه نو بیا هم هغه چې دا د کامل روغتیا نه برخمن کیږي روان به یې نارامه بیا موږ ورته یو روغ شخص نشو ورته ویلی ښه دوا به واخلي خو خواړه به یې ښه نه سبا ته بیا مریضه کیږي نو په داسې ترتیب سره دا یو لوی بحث ضرورت لري چې ټولنه څنګه دا ټول سکتورونه باید پر مخ لاړ شي تر څو چې ټولنه صحتمنده شي بله ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب راشد صاحب محترم تاسو مخکې د ایما یا د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې د نه هیریدونکو خدمتونه یادونه وکړله آیا دغه ټیم چې متعهد هم دي متخصص هم دي یوازې په کابل کې زیاته دوی توجه لري که نه ولایتونو ته هم ځي البته بخښنې سره دا چې د افطار وخت هم رانږدې دی ستاسې همدا پوښتنه به له افطار نه وروسته تاسې به دې پوښتنې ځواب ورکوي د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا چې د افطار وخت هم رانږدې دی ورځو یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو د سفره رمضان خپرونه ده او موږ د دې خپرونې په وروستي مرحله کې قرار لرو مخکې له دې چې موږ وقفه ولرو او د ماښام یا د مغرب اذان وشي موږ له خپل قدرمن مېلمه جناب سید خالد رشید صاحب څخه د ایما د فعالیتونو په اړه باندې پوښتنه وکړه چې آیا یوازې
په کابل کې دوی فعالیتونه لري او که د هېواد په نورو مختلفو ولایتونو کې هم، که په لنډه توګه ته مهرباني وکړي. ډیره مننه ملک ضیاء صاحب، یعنې ښه پوښتنه مو کړله. ایما الحمدلله د افغانستان په ټولو زونونو کې فعاله ده او په مختلفو ولایتونو کې هغوی کار کوي. دا اوس پرون 13 ورځ وړمه ورځ د جمعې ورځ د لغمان د عامې روغتیا د ریاست په غوښتنه باندې زمونږ متخصصین هغوی لاړل او د لغمان په ولایت کې هلته د لغمان ولایتي روغتون کې ډاکټرانو ته د میخانیکي تهویې یا وینټیلیټر چې د کرونا په وخت کې ډېر زیات پکارېږي، د سی پی اپ ماشین او دغه شانې د ډي سي شاک چې کله مریض هغه زړه سکته کې ودرېږي او هغه ماشین چې استعمالېږي د هغې په خاطر د هغې ټریننګ ورکړل، تخنیکي ټریننګ. موږ د عامې روغتیا په وزارت کې د 24 ولایتونو رئیسان د سیتامو حاضر وو. د هغوی په مجلس کې د محترم وزیر صاحب په وجود کې موږ دا اعلان وکړ چې په هر ولایت کې چې ولایتي روغتونونو یا په حوزوي روغتونونو کې څه تخنیکی ټریننګ او دغه ته ضرورت دي، کومک ته ضرورت دي، انشاءالله د ایما متخصصین په رضاکاره شکل باندې په هماغه ولایت کې یا د مرکز نه هغه ورځي او ورته ټریننګونه سرته رسولی شي، هغوی سره کار هم کولی شي. موږ دا هم کولی شو چې د هغوی کسان دلته راوغواړو د الحیات روغتون ته چې د ایما روغتون دی په هغې کې د هغوی ټریننګ وکړو. نو په دې شکل الحمدلله په ټولو ولایتو کې ایما فعاله ده او کار کوي او فعالیت کوي. د کرونا په دور کې په ټولو د شمال نه تر جنوبه پورې او د غرب نه تر شرقه پورې په ټولو ولایتونو کې الحمدلله ایما خپل رضاکار خدمات وړاندې کړل. بله، ډېره زیاته مننه. را به شو جناب ډاکټر صاحب احمد عبید مجدي صاحب ته. مخکې خو مو طبي پوښتنې وکړلې، اوس به راشو ستاسې د دوستۍ په اړه باندې. ستاسو د دوستۍ تاریخچه څنګه او له کوم ځای نه پیل شوله او څومره وخت کېږي تاسې د جناب ډاکټر صاحب سره پېژنئ؟ پوښتنه ډېر جالبه ده. همداسې یو پوښتنه یو ځل بل چېرته مطرح شوې وه. چا چې پوښتنه کړې وه د هغې د عمر خو د یو څه معلومات وو، خو زه پوښتنه کوم تاسو څو کلن یې؟ زه تقریبا 34 کاله عمر لرم. 34. بس تاسو ایله مکتب ته داخل شوئ نو زما د ډاکټر صاحب ملګرتیا چې یعنې له 10 کلونو زیات؟ نه 10 کاله مخکې خو تاسو نوی مکتب کې که نه نوی چې مکتب ته شامل شوی تاسو. نو زما د ډاکټر صاحب تقریبا د 94 کال نه راپدې خوا 20 کاله ډېر ښه 20 کاله زما د ډاکټر صاحب د دوستي کېږي، اولاد د ثابت او قایم دی. بله، ډېره زیاته مننه. جناب ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه تاسو تشریف وړو. دا چې د خپرونې د وخت د پای شیبې دي، ستاسې پیغام خپلو متخصصینو ته څه دی چې ډاکټر صاحبان کوم مسؤلیتونه لري، تاسو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟ زما پیغام د طب په ډګر کې ټولو کارکوونکو ته، که هغوی ډاکټران دي، که هغوی نرسان دي، که هغوی لیب ټیکنیشنان دي، فارماسیست دی او یا نور صحي کارکوونکو ته، هغوی ته پیغام دا دی چې د الله جل جلاله امر موږ ته دا دی چې موږ یو کار سرته رسو نو په ښه شکل سرته ورسو. او الله وایي چې الله د هغه چا سره دی ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. هغه چې تقوا لري او هغه چې احسان په مرحله کې او عمل سرته رسوي. نو د دې آیات پر بنیاد موږ یو شعار لرو چې پروفیشنالیزم ان کمیټمنټ یا تعهد او مسلکیتوب. نو زما پیغام دا دی چې موږ خدمات صحي خدمات د خپل ولس سره د خواخوږۍ پر بنیاد په رضاکارانه شکل باندې او د هغوی سره د مینې پر بنیاد سرته ورسوو، مسلکي تعامل وکړو، خپل علمي طرفونه غني کړو او په ډېر اخلاص او د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې د خپل ولس خدمت وکړو. بله، ډېره زیاته مننه کورمودان چې لنډ او ډېر په زړه پورې کلماتو مو دې پوښتنې ته ځواب ورکړ. جناب مجدد صاحب محترم، ستاسو پیغام غواړو واورو چې ستاسو پیغام ډاکټر صاحبانو ته څه دی، او همدارنګه که خپل پیغام ته د دې پوښتنې په ځواب کې په رڼا کې ځواب ورکړي چې یو ښه ډاکټر موږ چاته ویلی شو، ستاسو له نظره د یو ښه ډاکټر تعریف څه شی دی او کوم مسؤلیتونه باید په پام کې ونیسي؟ زما په خیال باندې خو د ډاکټر صاحب د خالد پیغام نه وروسته بل پیغام نه پاتې کېږي چې د هغې د پاسه سړی خبره وکړي. او ښه ډاکټر هماغه ډاکټر دی چې هم مسلکي وړتیا ولري، یعنې ښه تخصص ولري، کوم کار چې کوي د هغې کار په ټولو جوانبو باندې پوه واوسي، او همدغه کار چې ده د یو تعهد په بنیاد باندې په صداقت او په ایمانداري باندې وکړي او خپل نیت چې ده هغه
د الله د رضا لپاره وګرځي. ځکه ټول کارونه د نور څومره اسباب او وسایل د طبابت د خدماتو د عرضې په نتیجه کې انسان ته راځي، که هغه مثلا شهرت وي، که هغه پیسې وي، که د هر څه وي. خو که چېرته موږ خپل نیتونه سم کړو، یو ډاکټر، یو صحي کارمند چې خپل نیت درست کړي او د خپل د ټول کارونه د الله د رضا له خاطره ترسره کړي، نو هم ثواب به او هم خرما به یې ترلاسه کړي. بله. نو د یو ښه ډاکټر لپاره هغه دوه عمده او اساسي مشخصات چې د هغې نه لاندې باقي ټول څومره چې اوصاف دي د هغې لاندې ځایدي شي، هغه مسلکیتوب او د هغې تعهد او ایمانداري ده. بله. ډیره زیاته مننه. په اخره کې دا چې وخت ډیر کم دی، بیا هم د زړه له کومې له تاسو دواړو څخه ډیره زیاته مننه کوم جناب ډاکټر صاحب خالد راشد صاحب، بیا هم تاسو ډیره زیاته مننه چې د خپلو مصروفیتونو سره بیا هم راغلی دې خپرونې ته مو تشریف راوړ. ډیره زیاته مننه. قربان. همدارنګه په پای کې له جناب مجدي صاحب څخه هم ډیره زیاته مننه کوم چې د خپلو زیاتو مصروفیتونو ترڅنګ بیا هم راغلی او دې خپرونې ته مو تشریف راوړ. تشکر، مهرباني د تاسو نه او ستاسو د ټول ټیم او تخنیکي همکارانو نه چې په دې روژه کې کوشش کوي چې خلکو ته خدمت وکړي او هغوی ته با کیفیته پیغامونه او خدمات ترسره کړي. بله. او په د خپرونې په پای کې همدارس د شرکت منصب خان هم ډیره مننه کوو چې زموږ سره د دې سفرې یا د شانه د شرکت نه هم ډیره مننه کوو چې د دې سفرې په آماده کولو کې له موږ سره مالي مرسته کړې ده. او همداراز د نابهرات د اشپزخانې څخه هم ډیره زیاته مننه کوو چې د سفرې رمضان د دې دسترخوان په آماده کولو کې له موږ سره سپانسري او مالي کومک کړی دی. دا و د دې ورځې د سفرې رمضان یو ساعته خپرونه. تر بیا او بلې خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو، تاسو په لوی خدای او څښتن تعالی باندې سپارو. ښاد او بریالي اوسئ.